اوس چې الله تعالی یو وارې بیا د شوروي له شکست وروسته د امریکا او د ناټو شکست الله تعالی دې ملت ته ورنصیب کړو. اوس په کار دا ده چې د دې قربانیو ساتنه وشي، بې پروایي ونسي، غفلت ونسي، خوشباوري ونسي او خپل خلک هم په مختلفو فکرو باندې هرې خواته خواره نسي. د خدای پار ده یو شی چې څوک په 2 میلیونه افغانۍ واخلي څومره به پرې ګران موږ تاسې دا نظام په 2 میلیونه انسانانو په ککریو په نتیجه کې لاسته راغلی ده. یو درد باید موجود وي، یو فکر باید موجود وي، له ولس سره، له ټولو شعباتو سره، له اقتصاد سره، له سرحداتو سره باید د مسؤلینو ډېرې نږدې رابطې وي. دښمنان اوس هم په کمین کې دي، د ډېرو زړونه غواړي چې بیا افغانستان ته قدم را وړاندې کړي، خو الحمدلله چې د دنیا حالت هغه حالت ته ورسېدو چا چې یو وارې په افغانستان کې شکست خوړلی، هغه که شوروي و نن روسیه ځینې جوړه ده، هغه که د برطانیې کبیر و نن یوازې برطانیه ځینې جوړه ده، همداسې به امریکا هم نوره په امریکا کې محصوره وي. نور به د دنیا داسې قوت نه وي چې بیا افغانستان ته سر راښکاره کړي. خو خدای مه کړه چې افغانان ورسره ملګري نه سي. افغانان نن په یو فکر راټول سوي دي، ټول د ازادۍ جذبه لري، په اسلام مین خلک دي. الله تعالی دې موږ تاسې دغه اتفاق و اتحاد و کامیابي برقراره وساتي.